چې یو سړی و خر ساتلی و، نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله. چرته سره چلوله پټو ته، نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته، چې ملغلره بیا مونته، نو خیال یې وکړ چې هلکه ستا نور څوک دي، خو یو ته یو دی دا خر دی، او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي. نو دا داسې ښه مری ده، راشه دې خر ته یې په غاړه کې واچو. نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچو. چرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده، او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده، دا خر والا ته پته نشته چې دا د 100 روپو ملغلره ده. ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه؟ نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم؟ وی په سوی ورکې، وی خو چې څه دې راکړه؟ هغه ورته یو 10 روپۍ رایستي دي. نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خره کېده. 10 روپۍ چې خره والا کتلی دي لیونی شوی دی، او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه، هغه سړي له یې ورکړه، او اوس په یو منډه روان دی، چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه علمه. جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 100 روپو ملغلره ده، او خروالا ځان له په منډه روان. جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه، ډېر په قدر او په عزت. لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي. څه زمانه پس بادشاہ ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خیږي. اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی؟ دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی، داسې بند دی چې اسمان کې ګړګړ وشي، نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او دا خوله پرانیستی شي او داسې وازه خوله ونیسي، نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي. که یو ساس کې باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه، نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي. دا یو قیمت بیا لکونه روپۍ. او کدی سپای هرس کو او خله وازه نیولې و دویم ساس کی تم، نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي، خو د دواړو قیمت دغه یو عمره نه وي. نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصاں پر نشد، کاسه چشم حریصاں پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. وای د انسان د سترګې دي دام د هرس نه ډکي، خو چې لږ شی راشي ورپسې نور وي، چې نور راشي ورپسې نور وي. تا صدف قانع نشد پر در نشد. لکه هغه سپی چې دویم ساس کې تخله وازه نیولې ولري، نو قیمت یې کم شي. زما عزیزانو، بادشاہ وی چې ما ته ملغلره په کار ده، خو هغه ملغلره په کار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه وځي. دې جوهري ووایي چې ما سره شته، منډه کړې ده او بکس یې راغستی دی چې پرانیستی ده، چې ګوري ملغلره 2 ټوکړې پرته وه.
ما ته دی جوهری ورته وی چې بیړه دې تباش د خره په غاړه کې خروالا چولې وي نو نه ماتې دي او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شو عمل غلره ورته وی چې زما بیړه مه تبا کوه جوهری بیړه ستا تبا شه خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده کني زه به خره ته غاړه کې نه اچول نو اوس ما ته ولې شو ما ته ځکه شم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت ته واغستم په لس خروالا زه د خره غاړه کې هم هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته و چې دا دومره اعلی او اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست او د پاکستان مسلمانان کافر کا په قیامت کې دوزخونو تزی او په عذابونو کې مبتلای هغه ته قیمت نه معلوم د سردار کونین صلی الله علیه وسلم نو ورته قیمت معلوم دی د قران نو ورته قیمت معلوم دی د حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو بدبخت قوم څه بکوي چې د قرآن غوندې عظیم کتاب موجود دی د حدیث غوندې عظیم کلام موجود دی او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کیږي ملک د ملک بخا ورځ نه ګورئ ملک د ملک دا د زید عمر بکر خبره نه ده ملک د ملک بخا ورځ نه ګورئ دا په کچرو کې چې په لکونو خلق ولاړي او د زندګۍ فیصلې د پیرنګي تعزیرات ته وړي وي دا خلق به څنګه خو قرآن غوندې عظیم کلام په دې الماری کې پروت دی دوړې په پرتی وي ماشومان ولا راولېږئ چې ورشه که سبق وای که نه وای قرآن خو به وشلی لږ که نه دا غوندې عظیم کلام موجود دی او ته د زندګۍ فیصلې د پیرنګي قانون ته وړې کیږي بس اوس نظام اسلام او نظام اسلام چغې وای نظام اسلام چلول زده که نو بیا د نظام اسلام چغې وها په نظام اسلام اول ځان پوه کا او بیا خبره ده چې روټي خلاص ډیر دي ها کولو والا ډیر دي لیکن نظام اسلام اوخو پیژنه چې نظام اسلام څه ته وایي نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زه در نه لاړم او دا امانت ته کدا امانت هم خیانت کو خو غر کیي او که امانت محفوظ ساتلو نو بول بمبالای سردار کونین وفات شو اختلاف شو اهل مکہ و اهل مدینہ کے اهل مکہ و اهل مدینہ کے افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پر اوټا درنه قرآن هیر شو په چای درنه قرآن هیر شو د یو چرک پاډو کې درنه قرآن هیر شو قرآن خو اصل قانون دی اصل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ادخلوا فی السلم کافة الله وی داخل شي په ټول اسلام کې داخل شي په ټول اسلام کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ نن دا خبره څنګه کې سخوشو کنه سخوشو
راشي چې څه شوي دي چې نن د لاهور جنگ اخبار کې درته وښیم چې څه شوي دي. کوم ملک چې تر اوسه پورې ډلې سمې نه شوې نو دا نور خلق به څنګه شم شي؟ ډلې سمې نه شوې. یو ډمه د هغې ته ملک ترنم وایي. څه شی ورته وایي؟ نو ملک ترنم. زه به بل څوک څه ګرموم، بل څوک څه ګرموم. دا ورسک بند کې وایي سوری شوی دی که څه چل شوی دی نو کله به یو شراپ شي. ملک ترنم بل به څوک څه ګرمه. تاسو څه حال جوړ کړی دی په کورونو کې؟ ستاسو کورونه څه شی دی؟ هغه کورونه چې د مارغانو نر چرګ به په کور کې نه ساتلو، نر چرګ. هغه کورونه نن د ډنتوب اډې دي. هغه کورونه نن په شرمونو شرمېدلي دي. چا نه بگیا وای من از بیگانگاه هرگز ننالم، من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هر چی کرد آشنا کرد. د قوم سال دی، د حکمران طبقه سال دی. کیږي بس پاکستان یو مسئلې ته پاتې دی چې مولا نه تپوس کوي چې جی که ووټ ورکو که ورنکو. زه څه خبر یم؟ ما ته څه پته ده؟ ووټ ورکو که ورنکو، ووټ ورکو که ورنکو. ته تر اوسه نه پوهېږې سر دې د چرګانو چټو شه. تا ته تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې. اوس دې د مولا د پیازه زوی ځان نه جوړ ووټ ورکو که ورنکو، ووټ ورکو که ورنکو. وای تپوس رانه چا وکړو دا 13 غاښونه په دې سوک کې ماتو. زه د داسې بې ضمیره قوم ملا نه یم، زه د داسې بې سړیتوبه قوم ملا نه یم. د دې د اسلام سره څه کار دی؟ دې خبرو اسلام سره څه کار دی؟ تاسو د کومه داسې په اسلام مړه یئ چاله په دا یو ټکي کې چرته ګناهګار نشي. خپل کار کوئ. سهار راسي مانه څوک است کار کوئ. درته مانه تپوس کوم قوم چې تر اوسه نه پوهېږي دې نه پس به ته څه پوهېږي. وایي مار چې سوړې لره ورشي هغه هم سم شي، ته د ګور غاړې له راغلی سم نه شي. سم نه. نظام اسلام وایي څه ته؟ نظام اسلام معنا څه ده؟ نظام اسلام دې ته وایي اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پرېوت. امیر بچو کی د رسول الله نه رستو د مدینه خلق وایي چې زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی. تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یئ، تاسو څه کار دی؟ امیر به زمونږ د مدینې د خلق. جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر. یو امیر به د مکی وي او د خلق وي او یو به د مدینې د خلق وي. ابو بکر صدیق پاسې دی غوږ کېدی یو حدیث واورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث واورئ. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمة من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریشو نه. نو اے اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی هغه والله قال رسول الله هكذا. دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسې ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک
لاس ورکو دغه په لاس بیعت یو څو صحابه او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر شو. چې امیر شو عزیزانو رالو سبا شو صادرونه په اوږه چولی بازار ته روان. عمر فاروق ورته چرته ځي؟ وې دا صادره خرڅوما چې بال بچ لپه سوړه واله. هغه ورته ته خو امیر شو د تمام عربو، اوس صادره څنګه خرڅه په بازار؟ ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټۍ پیدا کول په خپل ځای. روټۍ به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوته، بیت المال ته بوتلو، پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر کړ. پاوړ امیر المؤمنین دغه ته وایي. بیا ورته خزه وایي چې انار ته میړه کیږي. وی پیسې نشته، دا ستا په نامه چې کوم اوړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخوره، دا اوړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار راوړ. اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه، یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه، هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړ. ماښام کور ته راغی، وی انار، وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړ او آرډر مې وکړو چې دې نه بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوړه رالیږئ. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی شي. نظام اسلام دې ته وایي. قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه، د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه، د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغي لیکلی شوې وه. دا نسخه د سردار کونین نه رستو د قرآن پرته وه. یو غزا وشوه، پکې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابوبکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې را جمع کو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي، هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابوبکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله، په خدای مې دې قسمی که زه هغه کار وکم چې کوم کار پیغمبر نه کړ. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه، نو زه هغه کار څنګه وکم چې کوم پیغمبر نه کړی. دې ته وایي نظام اسلام. چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم، چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی، نو زه ورته نه لاس کوم. نن تاسو وګورئ سهار ریډیو لګېدلي، جائیں گے جھوم جھوم کر ریفرینڈم کے لیے، واہ واہ نظام مصطفیٰ، واہ واہ نظام، اور سره دبلې غږی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د هغه دبلو سره اغستی کیږي چې هغه به وي چې کوم ځای دا اواز هم رسي هلته د خدای لعنت وري. نن په ملک کې وګوره، یو غزل، یو چاربیته بې د خدای او د رسول د نوم نه ندي ورسره دبلې غږي. سانجام به د دې قوم وګوره، که تاسو یې پلان عربو کې کیږي او پلانی کې کیږي، عربو کې کیږي، عرب دې ځان لا غرق دي ټول. 10 لکه یهود دي او ټول عرب په مخ کړي دي، بیړۍ ولا تباہ. په دنیا کې مالدار قوم کده مسلمان دی، او په دنیا کې د یو قوم غیرت دا وخایه چې 20 کاله وشو
قبله اول بیت المقدس دی یهودو په قبضه کې د تر اوسه نه د خلاصه کړ دا غي پیسې خو ټوله تاو ما وخوړي دل تراشی دا ټپوسان او مارغان را ټولې په درې درې او سلور لک روپے یو مارغان دلته تفریګاونه جوړ کړیو مونږ ورته تالاونه جوړ کړیو چې راځه ورته بربند لام وای هر شی په کې ملایي عربو خبره مکوا مسلمان خبره کوا چې نن د مطلق مسلمان څه پوزیشن د هغه وصیت متعلق چې کوم وصیت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې ترکت فیکم امرین کتاب الله وسنت عزیزان سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو اوس زکات نه ورکو مونږه ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي جهاد وکړي وایو سرونه قلم کوي حضرت عمر ورته راغی لګ نرمي کوا پیغمبر خو به نرمي کولا ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر که نرمي کولا نو هلته قرآن نازلېدم شروع جبرائیل راتلم شروع اوس دین مکمل شو یا به کفر یو یا به اسلام دیته وایي نظام مصطفی دیته وایي نظام اسلام 102 سال د ابو بکر حکومتو 102 سال عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده 15 سوزونه و د بیت المال ور سره بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شوی و بس یو خوا چې ململه به د دې پای راو باسي یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري 2 جوړې جامې وې یو د اوړي او یو د ژمي یو لوی صادر او د خامتا چې دا به اغوندیم که مړ شیم دا به د کفن وي زما عزیزانو چې مړ کېده لوری ورته ناسته وه بی بی عائشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق